السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس ته هرغلاست. نن زموږ درس دی د دو کلمو په باره کې. اکوزدو غغس ا. دا دو کلمې څه معنا لري، چیرته او څنګه استعمالیږي، دا ټول په دې درس کې سره د مثالونو تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لومړی اکوزدو معنا لیامله، لوجې، لدې امله. دا د دې کلمې معنا دی. اکوزدو exprime une cause neutre ou négative. اکوزدو exprime une cause neutre ou négative. اکوزدو د یو منفي او خنثی دلیل څرګندونه کوي. اکوزدو معنا چې دی لیامله، لوجې یا لدې امله، دا یې مستقیما معنا دی. خو لیکن دا چې کله په یو جمله کې استعمالو، نو د یو منفي یا د یو خنثی دلیل د څرګندولو لپاره استعمالو. کله چې په یو جمله کې یو دلیل څرګندو، نو که چیرې دلیل منفي وي، نو اکوزدو استعمالو. په دې مثالونو کې اوس وګورئ. À cause de la réunion, je n'ai pas pu venir. À cause de la réunion, je n'ai pas pu venir. À cause de la réunion, je n'ai pas pu venir. د غونډې یا د جلسې له امله ما ونه شو کړی چې راغلی وای. À cause de la réunion، د میټینګ له امله یا له وجې، je n'ai pas pu venir، ما ونه شو کړی چې راغلی وای. په دغه وخت کې جمله چې دی منفي دی، یعنی منفي داسې دی چې د کس یو کار نه دی ترسره کړی. نو په دغه وخت کې چې کار منفي دی، یو عمل منفي ترسره شوی، نو اکوزدو استعمالو. اکوز د لا ریونیون، د میټینګ یا د جلسې له امله. لامل جلسه یا میټینګ شو، خو لیکن دا لامل یا دا وجه چې دی یو منفي دی، ځکه je n'ai pas pu venir، ما ونه شو کړی چې راغلی وای. نو په دغه وخت کې اکوزدو استعمالو. دویم مثال کې وګورئ. Nous sommes restés chez nous à cause du mauvais temps. Nous sommes restés chez nous à cause du mauvais temps. Nous sommes restés chez nous à cause du mauvais temps. یعنی موږ په خپل کور کې پاتې شلو، یعنی د یو بد یا خراب هوا له وجې. یعنی هوا خراب و، موږ ونه شو کړی چې راغلی وی، یعنی موږ په کور کې پاتې شلو. Nous sommes restés chez nous، موږ په خپل کور کې پاتې شلو. À cause du mauvais temps، یعنی خراب یا بد هوا له امله یا له وجې. ځکه دلته عمل یو منفي شوی، هوا چې و دا خراب و یا بد و، نو دی یو منفي عمل ترسره کو چې بد یا خراب هوا له وجې موږ په خپل کور کې پاتې شلو. نو په دغه وخت کې یو منفي عمل ترسره شوی دی، نو دې له خاطره د دې د وجې ښودلو لپاره یا لامل ښودلو لپاره اکوزدو استعمالو. اکوزدو له امله له وجې، خو منفي دلیل ښودلو لپاره استعمالیږي. دویم غغسا معنا په مهربانۍ، په مننه یا له وجې. دا هم له وجې له امله لپاره استعمالیږي. غغسا exprime une cause positive. غغسا exprime une cause positive. غغسا exprime une cause positive. غغسا چې د یو مثبت دلیل یا د یو مثبت وجه ښودنه کوي. کله چې یو کار لپاره یو دلیل وایي یا د یو کار لامل ښایي، د یو کار وجه ښایي، څرګندوي، نو په دغه وخت کې که چیرې دا وجه او لامل مثبت وي، نو په دغه وخت کې غغسا استعمالو. یعنی غغسا د یو مثبت لامل څرګندونه کوي. اگزامپل معنا مثالونه. په دې مثالونو کې اوس وګورئ.
Grâce à vos conseils, j'ai trouvé un appartement. Grâce à vos conseils, j'ai trouvé un appartement. Grâce à vos conseils, j'ai trouvé un appartement. ستاسو د نصیحتونو په مهربانۍ ما یو اپارتمان پیدا کو. Grâce à vos conseils یعنی ستاسو د نصیحتونو په مهربانۍ یا ستاسو د نصیحتونو له وجې j'ai trouvé un appartement ما یو اپارتمان پیدا کو. په دغه وخت کې مثلا د کس چې دې ته نصیحت کړی نو د یو مثبت کار تر سره کړی یو مثبت عمل تر سره شوی نو کله چې یو مثبت عمل تر سره شي د هغې د وجې یا لامل ښودلو لپاره ګغسه څخه استفاده کوو. لکه په دې مثال کې تاسو ولیدو ګغسه وو کونسۍ ستاسو د نصیحتونو له وجې یعنی ما یو اپارتمان پیدا کو. ګغسه وو کونسۍ ستاسو د نصیحتونو له وجې یا ستاسو د نصیحتونو په مهربانۍ j'ai trouvé un appartement ما یو اپارتمان پیدا کو. په دې دویم مثال کې وګورئ j'aurais aussi grâce à votre aide. J'aurais aussi grâce à votre aide. J'aurais aussi grâce à votre aide. یعنی زه ستاسې د کومک په مهربانۍ کامیاب شلم یا زه ستاسو د کومک له وجې کامیاب کیږم. صحیح شو. مثلا j'aurais aussi زه کامیاب کیږم grâce à votre aide ستاسو د کومک له وجې. دلته مثلا یو کس یو چا سره کومک وکړو هغه د دې کومک له وجې کامیاب شو هغه یو مثبت کار تر سره کو د دې د کومک له وجې هغه یو مثبت عمل تر سره کو نو په دغه وخت کې له وجې یا له عمل د څرګندولو لپاره ګغسه څخه استفاده کو یا ګغسه استعمالو. j'aurais aussi grâce à votre aide یعنی زه ستاسو د کومک په مهربانۍ یا زه ستاسو د کومک له وجې کامیاب کیږم. ګغسه معنا په مهربانۍ له وجې له عمل یو مثبت عمل ښودلو لپاره استعمالو. دا زموږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې تاسو کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ چې په راتلونکي درس کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو د هماغې په باره کې کار وکړو. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي. چینل سبسکرایب کړئ زنګ په علامه باندې کلیک کړئ هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او تاسو له ویډیو څخه استفاده وکړئ. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو هم ښه